اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت قوت او عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. دریم درس: جهاد د مسلمانانو د دینی خزانې د ساتنې تر ټولو ستره وسیله ده چې له امله هم د مسلمانانو دین او اسلامي فرهنګ ساتل کیږي او هم سر، مال، عزت او ابرو. خو کافران او د دوی ترڅنګ ولاړ غلامان د دې لپاره چې د مسلمانانو دینی ګنج له منځه یوسي، اصیل اسلامي فرهنګ په غربي هغې بدل کړي، سر، مال، عزت او ابرو یې له ګواښ سره مخامخ کړي، نو د مسلمانانو ترمنځ د جهاد په اړه شبهات خپروي ترڅو مسلمانان ترې زړه توري کړي او له دفاع یې واچوي. پر افغانستان باندې د امریکایانو تر یرغل وروسته دا شبهات په پراخه پیمانه خپاره سول چې له امله یې پر ډېرو مسلمانو ځوانانو سیوری پرېوتی. دا چې کافران او ترڅنګ یې ولاړ کسان د جهاد په وړاندې کوم شبهات وړاندې کوي، څنګه ځوانان د جهاد له سنګره راګرځوي او د دې شبهاتو ځوابونه څه دي، دې او دې ته ورته پوښتنې د جهاد په اړه شبهات تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو درس کې ځواب سوي دي. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت قوت. زه اوس درته وایم دا نصاب درته وایم، نصاب درته تشریحوم لنډ چې دوی په تعلیمي ډګر کې موږ څومره سخت تر برید لاندې نیولي یو، څومره یې زموږ فکر تر برید لاندې نیولی ده، څومره یې زموږ عقیده تر برید لاندې نیولې ده، څومره یې زموږ ارزښتونه تر برید لاندې نیولي دي. زه دلته په دې درس کې تاسو ته لنډ د تعلیمي نصاب، دا اوس چې کوم تعلیمي نصاب دوی جوړ کړی ده او د مجاهدینو د وخت کوم تعلیمي نصاب و، د هغې ترمنځ یو لنډه پرتله کوو چې تاسو ته معلومه شي چې دا تعلیمي نصاب څومره خطرناک ده او څومره لازمه ده چې باید تعلیمي نصاب موږ کنټرول کړو. که کنټرول یې نه کړو دغه نوی نسل دا په ځای د دې چې یو افغان په افغاني اسلامي فکر وروزلی شي چې هغې سره په ذهن کې د خپلې خاورې د ساتنې فکر وي، د خپل اسلامي شاعر ساتنې فکر وي، په ځای د دې چې دوی په دې فکر وروزلی شي دی په داسې فکر روزل کېږي چې هغه به د امریکایانو غلام وي، د امریکایانو دغه شتون به دی اړیکې بولي، اړتیا به یې بولي، د کفر د کفري یرغل په مقابل کې به دی حساس نه وي. دا د دوی په تعلیمي ډګر کې په تعلیمي برخه کې د دوی په موږ باندې برید ده. نو اولنۍ اړتیا دا ده چې موږ باید تعلیمي نصاب بدل کړو. دغه نصاب چې دوی د موږ په ماشومانو د موږ په تعلیم تحمیل کړی ده دا باید بدل شي او په ځای داسې نصاب راوړل شي چې ماشوم په اسلامي فکر وروزل شي، په دینی فکر وروزل شي، په یوه عقیده وروزل شي، نه دا چې یو داسې یو شی ترې جوړ شي چې هغه نه په لمانځه خبر وي، نه په زکات، نه په روژه، نه په حج. نو دویم د فکري یرغل څخه د وقایې دویم تدبیر چې دا هغه نصاب بدلول دی، نصاب باید بدل شي. دریم تدبیر چې دا هغه مساجد، مدارس د فکري جګړې په سنګر بدلول. موږ تاسې هر کلي کې جماعت لرو او په هر جماعت کې امام شته. دغه امام باید د فکري جګړې څخه خبر وي او د فکري جګړې مدافع هم وي، باید فکري جګړه وپېژني او د فکري جګړې په مقابل کې منطقي دلایل ولري. موږ داسې امامان باید وروزو او په هر جماعت کې دی دا امام د فکري جګړې په مقابل کې روزل شوی امام وي، په فکري جګړه په اسلامي فکر سنبال سړی وي، د سیرت نه خبر سړی وي. دا باید په دې جماعت کې باید د فکري درسونه ورکړي. دا دریم تدبیر ده. که چېرته موږ تاسې په د مساجدو کې، مدارسو کې په دې شي باید ټینګار وکړو چې باید موږ په مساجدو او مدارسو کې
کوم علما چې هغه امامان دي هلته هغه باید کاملا د فکري جګړې سره بلد وي او کاملا باید د فکري جګړې په مقابل کې تیار وي آماده وي که دی د فکري جګړې په مقابل کې آماده و تیار و د فکري جګړې اړخونه دته معلوم و مقابل کې دفاع د زده وه دا سړی کولی چې دا کلي کې په ډېره اسانه په ډېره ښه طریقه هغه ذهنونه هغه فکرونه چې تخریب شوي دي هغه دی ودان کړي هغه ذهنونه او فکرونه چې ړنګ شوي دي دا یې ډېر په اسانه جوړولی شي سیاسي یرغل مو مخکې تشریح کړو د دې موږ تاسې د دې درس نه سیاسي یرغل هم تشریح شو چې کفار موږ تاسې لپاره قیادتونه روزي په دې خاطر چې سیاسي فضا د دوی په واک کې وي یو کس وي هغه ډم وي هغه فلمي اکټر وي هغه ټوکمار وي خلک خندوي اوس دا څه وخت مخکې په یوه هېواد کې فکر کوم اوکراین و په اوکراین کې یو کس ده هغه کومیډین د دوی کومیډین وي ته وایي دا ټوکې څه کوي خلک ډرامې چې جوړوي دغه سړی هغه شو دا اوس انتخاباتو ته ولاړ ده یعنی داسې لوېدلي خلک پست فطرته خلک ټیټ ذاتې خلک په ټولنه کې ټیټو اخلاق والا خلک هغه دوی کوشش کوي چې رای ولې سیاست ته یې ورسوي هغې ته دوی پیسې ورکوي وسایل د مطبوعات په لاس کې ورکوي چینلونه ورکوي چې دا سړی بروز وکوي دا سړی رشد وکوي او یو وخت دی د یوه حزب نماینده شي بیا هغې نه وروسته دی جمهوري ریاست ته ورسیږي پارلمان ته ورسیږي وزیر شي وکیل شي والی شي نو دا سړی چې وکیل او وزیر او والی شي خدای خو نه د دین نه خبر وي نه د اسلام نه خبر وي نه د خپل هیواد د کلتور نه خبر وي دی خو یو لوڅ سړی ده یو لوڅ فکره سړی ده لغړ فکره سړی ده دی ټولنې ته لغړ فکر وړاندې کوي لوڅ فکر وړاندې کوي دا سیاسي یرغل فرهنګي یرغل فرهنګي یرغل په برخه کې هم موږ خبره وکوله چې رسنیو یرغل یوه رسنۍ لګیا ده د فرهنګي یرغل نه سبب یا لږې خبرې کوو اقتصادي یرغل نظامي یرغل رواني یرغل اقتصادي یرغل دا ده چې دوی د یوه هیواد اقتصاد په لاس کې اخلي تر څو دغه هیواد دوی ته په پیسو کې محتاج وي تر ابده دوی ته لاس نیولی وي پیسې راکړه اوس دغه امریکایي ګوډاګیان چې دي دوی یو استدلال دا ده چې امریکایان دې زموږ له خاورې نه وځي ځکه امریکایان چې دي خو د دوی اردو ته تنخوا دوی ورکوي که نه امریکایانو معاش د امریکایانو له لورې ده د کمنډویانو معاش هم د دوی له لورې ده د ټول نظام کې فکر کوم یوازې د ملکي برخې معاش دوی خپله ورکوي د نظامي برخې ټول معاش د امریکایانو په لاسه ده او امریکایانو دوی ته معاش هم لوړ مقرر کړی ده او دوی په لوړو مصارفو مخته کړي دي د اردو یو سرتیری یا د کمانډو یو سرتیری هغه په لوړو مصارفو عادت ده هغه چې کله یو ځای کې محاصره شي نو هغه چیغې وهي چې اله تیارې راوله یا له وسایل موږ ته د مرسته کومک راورسېږي ځکه هغه همداسې مخته شوی ده هغه داسې نه ده روزل شوی لکه موږ تاسې چې یو مجاهد روزل شوی ده موږ تاسې یو مجاهد داسې روزل شوی ده چې هغه په یو زنګین ټوپک په زنګینو مرمیو د دشمن په مقابل کې جهاد کوي ډوډۍ نه وي ورسره 15 ورځې هم نهارې تېروي میدان کې مجاهد یا ورځ که 2 ورځ کې ډېرو ځایونو کې داسې شوي دي چې مجاهدینه د محاصرې لاندې وي یا یو ځای ته وسایل نه رسېږي هغوی د توتانو پاڼې خوړلي دي لوږې یې تېرې کړي دي دا په دې وجه چې دی په همدې فکر روزل شوی ده او هغه په دې فکر نه ده روزل شوی هغه چې تنخوا اوس د معاش د دوی زه دوی ته وایم چې په تاسو د 3 میاشتې معاش بند شي 3 میاشتې په دا ټوله اردو اعلان دی وکړي چې 3 میاشتې معاش نشته که د دې اردو سرتیرو څخه په سلو کې 50% 80% ونه تښتېدل بیا ماته ووایي دوی تښتي دوی د معاش لپاره جګړه کوي او داسې وسایل یې ورکړي دا رینجر او دا ټانګونه دا داسې شیان دوی ته ورکړي دي چې دې په 1 کیلومتر کې څو لیټره تیل خوري ولې په دې خاطر چې دوی ته محتاج وي او دا ټول سیستم داسې ته جوړ کړی ده چې باید په راتلونکي کې هم دغه اردو د امریکایانو
ته محتاج وي خپله دا هېواد باید مصارف پوره نه کړی شي داسې جوړه کړې ده په لوژستیکي برخه کې په تخنیکي برخه کې په ټولو برخو کې دا اردو دوی داسې روزلې ده چې امریکایانو ته محتاج وي هم په تنخوا کې هم په تیلو کې هم په ورکشاپونو کې د موټرو په جوړولو کې هم په وسله کې هم په هر شي کې دوی ته به محتاج وي خپله بسیانه وي دا اقتصادي یرغل ده په نور اقتصادي برخو کې هم څومره اقتصادي برنامې چې دوی په کار اچولي د امریکایانو داسې دي چې موږ دوی ته محتاج ومایو همداسې نظامي یرغل خو هغه ده چې موږ په کورونو چاپې وهي موږ ښځې او ماشومان وژني